راځئ چې مړ کړو راځئ چې مړ یې کړو ملګرو وطن اور اخیستی راځئ چې مړ یې کړو ملګرو وطن اور اخیستی و مسله حل کړو په خبرو وطن اور اخیستی و تنها سعادت ورباندې ګرم نه دی چې امن امن شابه راپاڅئ شملورو وطن اور اخیستی دا ستوري راډیو ټلویزیون ډیرو درنو قدرمنو پتمنو کتونکو لیدونکو او مینوالو سلامونه او ښې چارې قدرمنو نن شپه یو ځل بیا زه بصیر بیدار ستوری د یو ادبي بنډار په خپرونه کې ستاسې کوربه یم البته باید ووایم چې تېره اونۍ موږ د پښتو ژبې د خوږ ژبې شاعر او لیکوال ښاغلي سعادت خوشواني سره خپرونه درلوده خو د تخنیکي ستونزو په وجه زموږ غږ قدرمنو اورېدونکو او مینوالو ته نه رسېده چې خپرونه په سمه توګه چا وانه اورېده نو د خپلې وعدې سره سم مو نن شپه بیا دغه خوږ ژبی شاعر او لیکوال ښاغلی سعادت مشواڼی میلمه کړ سعادت مشواڼی شاعر لیکوال او مدني فعال دی او د کلي کور د جرګو او مرکو سړی دی په یوه د پروره کورنۍ کې سترګې غړولي دي او د کورنۍ زیات غړي د شعر او ادب سره وابسته دي د جندول پښتو ادبي ټولنې او د دیر پښتو ادبي ټولنې فعال غړی هم دی او وخت په وخت یې په ورځپاڼو او مجلو کې لیکل هم کړي دي په ګڼ شمېر کې کتابونه د ادب مینوالو ته ډالۍ کړي دي زه خپلې خبرې را لنډوم او خپل مېلمه ته ورځم مشواڼی صاحب هرکلی درته وایم هر کله راشي په خیر راغلي ستړی مه شي محترم ډاکټر صاحب او د ستوري راډیو تلویزیون له قدر ټول اورېدونکو او پتمن ډاکټر صاحب محترم بیدار صاحب سلامونه او نیکې هیلې قبولې کوي ویاړم چې ستاسو د ادبي خپرونې او د ادبي بنډار میلمه یم مشواڼی صاحب ډېره زیاته مننه مو کوم او ځکه چې تاسو خپل قیمتي وخت موږ ته بیا دوهم ځل لپاره په خپل اختیار کې راکړه او زموږ بلنه مو ومنله نو په دې هکله زه ستاسو منندوی یم ستوري راډیو ټلویزیون ټول همکاران ستاسو مننه کوي نو که په لنډه توګه خپل ځان راوپېژنئ ما خو د دوستانو سره دا خبره شریکه کړه چې موږ مشواڼي صاحب سره یو ځل یو بنډار درلود او خو هغه متاسفانه چې زموږ تخنیکي ستونزه وه هغه غږ سم زموږ قدرمنو کتونکو او مینوالو ته نه رسېده نو موږ خپلې وعدې سره دوباره بیا دغه خپرونه د تاسو سره ونیوله نو که خپل ځان راته دوباره بیا هم دغسې را معرفي کوئ لکه بله ورځ چې زموږ دوستان تاسو وپېژني اگر چې زه خو ډېر وخت نه پېژنم خو زموږ کتونکي اورېدونکي او مینوال تاسو وپېژني محترم ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه په دویم ځل په دې پروګرام کې د مېلمتوب ډیره مننه کوم زما کورنی نوم چې دی دا محمد ظاهر دی زما قلمي او ادبي نوم چې دی دا سعادت مشواڼی دی او د اصل کې د سعادت مې تخلص دی او مشواڼی زما قام دی چې د بابا خیل قبیلې سره زه تړون لرم زه د مولوي محمد طاهر مشواڼي زوی یم او د مولوي ثواب جان نوسی یم او بنیادي طور باندې د خیبر پښتونخوا د شهي برول چې کوم د شهي برول سره چې کوم د دې پولي سره خوا کې کوم سیمه ده د دغې بابا خیل یم او زموږ مشران د څو وجوهاتو په بنیاد باندې برې پښتونخوا ته تللي دي او بیا هلته په کونړ کې شوي وو نو په 1909 کې زموږ کورنۍ چې دا د کوزې پښتونخوا ته راغلې ده او په کوز دیر جندول نومې علاقه کې چې دی زه استوګن یم او زما زیږېدنه چې ده په 1908 میلادي کال کې شوې ده که لږ نور هم تفصیل راکړي چې تاسو کومه حده مو دلته زده کړې کړي دي او ادبي سفر هم د کوم وخت نه آغاز کړی دی کوم وخت نه دغه د ادب سره تعلق پیدا شوی محترم ډاکټر صاحب ما خو زده کړې په اسلامیاتو کې او په پښتو ادب کې چې دی دا لوړې زده کړې کړي دي د دې نه علاوه چې دی په ابتدا کې چې کوم دی دا چې دی ما د فاک جرمن سره هم لکه تاسو دغه خبره وکړه چې د ما د فاک جرمن سره په ابتدا کې یو ښوونکي په دغه باندې کار کړی دی په صفت باندې کار کړی دی
او به د نړیوالې ادارې IOM سره ما چې کوم دی د کمیونټي ملایزر په صفت باندې کار کړی دی. بیا ما د مهاجرینو د کډوالي د عالی کمیشنرۍ د سوري لاندې په افغان کمیشنرۍ کې د سوشل انیمیټر یعنی د اجتماعي کارکون په دنده باندې کار کړی دی او به هم د کمیونټي موبلایزر او په هیڅ باندې او په اخر کې د کوزدیر او بلدیر او ضلع چترال چې دی او فوکل پرسن په هیڅ باندې می دغه ادارې سره دنده تر سره کړې ده چې جریان لري. د دې ترڅنګ می په دیر او چترال کې د اسسټنټ ډایریکټر د نشټون په صورت کې په دغه چوکۍ هم باندې هم د لنډمهالي مودې لپاره په ایمرجنسي او عاجل بنیاد باندې هم زه پاتې شوی یم. ډېر مشوانه صاحب د ادبي سفر په هکله باندې که راته لږ شانې وضاحت وکړئ چې د ادب دغه سفر چې دی دا مو کله نه شروع کړی دی د شعر او شاعرۍ سره کله مینه پیدا شوې ده؟ اصلا ډاکټر صاحب تاسو ما ادبي سفر چې دی دا د شعر دنیا ته چې کوم دی دا داسې و چې په 1909 کې یا په 1908 کې زما دلته پیدایش شوی او زه په هغه محل کې چې دی زه په دویم سیم کې وم، زه اوه کلن وم. نو داسې و چې زمونږ یو استاد میرعالم خان ظهیر صاحب میرعالم خان ظهیر صاحب او یو ډاکټر سید محمد صادق صاحب. هغه سید محمد صادق صاحب د الله وبخي هغه وفات شوی دی او میرعالم خان ظهیر صاحب کله کله زما خواله راځي، اوس هم راغلی و، پرون زما خواله راغلی و. نو هغې به د حالاتو مطابق باندې ترانې لیکلي، هغې به چې دی ترانې لیکلي. نو ما زما څونکې هغه وخت کې اواز او غږ مې خوږ و، نو ما به هغه په غبرګو اوازونو باندې د ملګرو سره هغه ویلي. نو اخر کې زه د دې جوګه شوم، زما یو شوق پیدا شو چې زه ما کې یو احساس و چې یاره زه خپله ترانه ولیکم. نو ما به ډاکټر صاحب ما یوه ترانه په هغه وخت کې ولیکله چې هغې داسې و چې زما په غالبا په اول کتاب کې چاپ هم ده، خو چونکې سپوږمۍ په ترږمۍ کې نایاب دی اوس نشته دی. نو په هغه کې ما دا لیکلي و چې اولی شعر مې دا و چې داسې و چې موږ غریبان سرې ګریوان ګرځو میرو کې، موږ غریبان سرې ګریوان ګرځو میرو کې او ته ګرځه په جارو کې خبره ده افغانه. نو دا ترانه چې ما کله ولیکله په دې باندې ما انعام وګاټو او بیا زه زما د شعر و شاعرۍ سره بس دغه دنیا ته ورننوتم. اصل کې دا د شعر دنیا چې دا شعر چې دی دا زه خپل درد ګڼم او زه خپل احساس دې نړۍ ته راوستم. او چې کله پاکستان کې زه کډوال وم نو دلته د مسافرۍ ژوند و، دلته د مجبورۍ ژوند و. نو دغې مسافرۍ او دغه دردونو او دغه شعرونو زه د شعر په دنیا باندې ورګټلم. او هغه یو شعر دی که نه چې نه د چا جوړ شوی نه یم شاعر د سپین رخسار د لاسه، جوړ شوی نه یم شاعر د سپین رخسار د لاسه، متاثر نه یم د ښایست نه د یار د لاسه، او نه د چا حسن ته کړېږم نه د چا زلفو ته، زما خپل درد و غم ورکړی دی قرار د لاسه. او زما خو درد و غم دا نه دی چې په چا مین یم، زخمي زخمي یم د وطن د هر غدار د لاسه. زما په حال جړه په کار د ټیټ سترګې ګرځم، ظلم د بل چا نه دی د وطندار د لاسه. او ډاکټر صاحب وایي چې دې کړېدلي دردېدلي ژوند شاعر کړمه زه، دې کړېدلي دردېدلي ژوند شاعر کړمه زه، دردېدلي ژوند شاعر کړمه زه، لیکلی کېږي مې په ورځ کې ډېر اشعار د لاسه. واه ډېر ښکلی، ډېر زبردسته کلام دې را سره شریک کړ. مشواڼی صاحب ستاسو دا خبره د کار او زیار برخه ډېره پراخه ده، ډېر زیات هلې ځلې کوئ په هره هغه کې برخه کې. نو قابل د قدر یاستئ زموږ دپاره. زموږ اورېدونکي اورېدونکي هم راغلي دي، د کمنټ د لارې برخه اخیستې ده. انشاءالله زموږ خپرونه دا ځل په سمه توګه روانه ده. موږ دا دوستان دغه راکوي، زموږ همکاره هم راغلی ده، نو پیکۍ قیام قادري خو هم را سره په خپرونه کې نوې شوې ده. او چې هغه راته لیکلي چې بس خپرونه اورم نو بیا زه پوهېږم چې زموږ خپرونه ټیک روانه ده. نو انشاءالله زموږ نور دوستان به هم راځي. بلکل ډاکټر صاحب په دې شروع کې یو تاسو نه یو کلام اورو او بیا د کلام نه وروسته راځو خپلې خبرې ورسره شریکوو. دغه زموږ نور کوم ملګري چې راځي د هغې کمنټونه به بیا هم درسره لولو. نو مهرباني وکړئ تاسو کلام را سره خپل شریک کړئ او خپل
انتخاب غزل شریک کړي دا به خپرونه باندې ډاکټر صاحب غزلي او کتابونه خو زما چاپ کتابونه زما مخ ته ډېر پراته دي خو یو غزل مې مخې ته راغی دا محمد الله کټوازي په خپل غږ کې هم ویلی دی نو دا به بس درته ووایم چې دلته خو خفه د سکه ورور د لاسه ورور دی او دا کلی پرېږدمه نور واه دلته خو خفه د سکه ورور د لاسه ورور دی او دا کلی پرېږدمه لور دلته ټول وحشت دی د ظلمونو ټغر خور دی او دا کلی پرېږدمه نور ډېره ده یو بل ته کوهی کني ستم کوي یو بل باندې او چا کې محبت نشته یو بل ته کوهی کني ستم کوي یو بل باندې او چا کې محبت نشته دلته ځان ځاني ده بنا هم دلته شمکور دی او دا کلی پرېږدمه نور دا یو ځل بیا دلته ځان ځاني ده او بنا وایي چې یو بل ته کوهی کني ستم کوي یو بل باندې او چا کې محبت نشته او دلته ځان ځاني ده بنا هم دلته شمکور دی او دا کلی پرېږدمه نور دلته خو سکه دلته خو خفه د سکه ورور د لاسه ورور دی او دا کلی پرېږدمه نور ډاکټر صاحب وایي چې ګران دی د چرګ مرګ د انسان مرګ ورته اسان ښکاري او څنګه انسانان دي ګران دی د چرګ مرګ د انسان مرګ ورته اسان ښکاري او څنګه انسانان دي نشته انسانیت هر یو انساني سړی خور دی او دا کلی پرېږدمه نور نه تېرېږي وخت مې دنیا لویه د زما د رب زم ناشنا وطن ته نه تېرېږي وخت مې دنیا لویه د زما د رب زم ناشنا وطن ته کډه مې رانغاړم اوسېدل ګران شو د اور دی دا کلی پرېږدمه نور او دلته ټول وحشت دی د ظلمونو ټغر خور دی او دا کلی پرېږدمه نور سپینې سپینې وایم وایي دا د کلي وباسئ دا خو لیونی دی سپینې سپینې وایم وایي دا د کلي وباسئ دا خو لیونی دی او وګورئ جوړ کړی چې یې ما پسې نن شور دی او دا کلی پرېږدمه نور دلته ټول وحشت دی د ظلمونو ټغر خور دی او دا کلی پرېږدمه نور ستاسو مبارک شه لاړم زه نه راځي سعادت دلته ستاسو مبارک شه لاړم زه نه راځي سعادت دلته را به شي بیا څنګه چې ویستلی مې په زور دی او دا کلی پرېږدمه نور دا کلی پرېږدمه نور بالکل ډېر خپل نظم دې راسره شریک سعادت مشواڼی صاحب الله دې خوشحاله لره او زمونږ دوستان هم راسره د کمنټ د لارې ملګري کېږي او مونږ هم ستاسو د شروع نه خوندونه اخلو نو یو پوښتنه په منځ کې کوو بیا به ولې ډاکټر صاحب بالکل پوښتنه یو څو کمنټونه راغلي دي زه به دا شریک کړم در سره زموږ نور ملګري چې راځي هغې کمنټونه به هم په وار در سره شریکوم نو د دغه کمنټونو جواب به تاسو په اخره کې ورکوئ لکه غوږ به ورته ونیسئ چې زه کله کمنټونه ختم کړم بیا به جواب ورکوي څنګه دی خوښه سمه ده صاحب سمه ده بالکل ښه زمونږ اولنی کمنټ چې دی هغه د بشر ځلان دی او لیکلي چې نن مو اواز سم دی نو اواز چې سم دی نو بس په دې باندې مونږ هم ډېر زیات خوشحاله یو ځکه چې مونږ او مشواڼی صاحب غواړي وکړو یو ساعت یا یو ګنټه یو بل ته خبرې وکړو مونږ داسې په تمه یو چې زمونږ اورېدونکو به هم دا خبرې اورېدلي چې بیا په اخره کې اورېدل شوي نو خدای شته دی چې سړی خبرېږي نو نن په دې باندې خوشحاله یو چې ستاسو سره زمونږ غږ هغه تبادله چې ده هغه په صحیح شکل باندې صورت نیسي او زمونږ غږ در رسېږي ډېره زیاته مننه همدارنګه عام جن صابر بالا ګړی دا زمونږ دایمي اورېدونکی دی همیشه موږ سره د کمنټ د لارې برخه اخلي ډېره زیاته مننه پرې کوو لیکلي سلام علیکم وعلیکم سلام شکیب خان زمونږ ګران دوست او ملګری چې همیشه زمونږ خپرونه اوري ګوري او زموږ سره د کمنټ د لارې برخه اخلي هغه هم سلامونه لیکلي زه پروګرام هم اورم او سلام علیکم وعلیکم سلام شکیب خان خوشحاله او سوکاله اوسي زمونږ قدرمنه او پدمنه همکاره زما او چې هغه سره د دې چې په سفر کې دا یا په مصروفه وي نو د کمنټ د لارې حتما موږ سره برخه اخلي په تېره خپرونه کې هم برخه اخیستې وه او ډېر زیات یې راته ولیکل چې غږ مو نه راځي زه نه پوهېدلم دا سوچ کوو چې هره کېدای شي دا خپرونه په ریکارډینګ کې هم سوي وي خو چې بیا اخره کې موږ خپرونه
نو واورېدله هغه ستونزه لرله نو هغه خپرونه موږ دوباره د مشواڼي صاحب سره واده وکړله او هغه نن دغه خپرونه دوباره بیا ټولو اورېدونکو سره شریکوو. زما قدرمن همکار لیکي چې سلامونه او نیکې هیلې قدرمن میلمه مشواڼي صاحب ته او ګران همکار ستوري صاحب ته او ټولو ګرانو راغلو اورېدونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله یم چې نن د مشواڼي صاحب او د ګران همکار غږونه سم اورو او ډېره مننه کوم د قدرمن مشواڼي صاحب نه چې د دوهم ځل لپاره بیا هم زموږ بلنه ومنله خپرونه د زړه په غوږو اورم. خوشحاله او آباد الله مو خوشحاله او آباد لره. نو ډېره زیاته مننه قدرمنې او پتمنې همکارې چې تاسو سره د دې چې مصروف هم یاست بیا هم مونږ زمونږ ډاډګرنه او حوصله افزایي کوئ د کمنټ د لارې برخه را سره اخلئ. نو زه مو منندوی یم مشواڼي صاحب به مو هم منندوی او انشاءالله په ډېر نږدې وخت کې به لږ وخت کې به زما همکاره ما سره په دې خپرونو کې دوباره کوربه وي کله دې مسؤلیتونه ختم شي انشاءالله چې ډېر زر به دی موږ سره کوربه نه وي. نو ډېره زیاته مننه کوم. او خو یو هیله د تاسو نه څرګنده کړې ده مشواڼي صاحب وایي که ترنم مې زده وي زما د همکاري ګوره ترنم ډېر زیات خوښېږي. ولې نه بالکل وایي که ترنم مې زده وي نو موږ ته به مهرباني وکړه په ترنم باندې یو کلام شریک کړو خوند به راشي خوند به وکړي. ترنم ډاکټر صاحب ترنم خو به ځکه وکړو چې ما ډاکټر صاحب ما مخکې دعوه وکړه چې ما به په ماشوموالي کې په ترنم باندې ترانې ویلې نو اوس خو په ټیډي هم نشو که نه او که نه هغه به اورېدلي نو ځکه خو دا ترنم هغه اورېدلي دي که نه بالکل انشاءالله ترنم به دې هم اورو بیا لیکلي چې دا کلام دې مو ډېر ښکلی و چې کوم تا په خپرونې په سر کې وړاندې کړو دا کلام مو ډېر نو فضل حکیم اندلیب صاحب را سره ملګری شوی دی هغه لیکلي دي چې واه ډېر زیاته مننه اندلیب صاحب هرکلی درته وایو زما په خیال باندې ستاسو لومړنی وار دی چې زموږ سره په دې خپرونه کې ملګری کېږئ. نو زه هیله من یم چې زموږ کوم ملګري چې اول ځلې وي زموږ خپرونه وګوري نو هغه دې زموږ دغه چینل هم فالو او لایک کړي چې زموږ نورې خپرونې هم ورته راځي او انشاءالله زموږ سره به دایمي ملګري وي. بیا دا خپرونه په یوټیوب هم خپرېږي نو هغه دې بیا سبسکرایب کړي. نظر محمد درمان صاحب د ډېرې مودې وروسته د خپرونه کې را سره یو ځای شوي لیکلي دي چې سلامونه او مینه او احترامات. درمان صاحب هرکلی درته وایو ډېر وخت بعد را سره ملګری شولي موده تاسو مو خیر حاضر وایي زموږ په خپرونو کې هرکلی درته وایو. محمد اکبر سلطاني صاحب چې زموږ ډېر خوږ شاعر هم دی دا ملګری ورور او په ایران کې ژوند کوي هغه را سره ملګری شوي لیکلي چې السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه سلطاني صاحب هرکلی درته وایو په خپرونه کې. سلطاني صاحب بیا هم لیکلي چې سلامونه تاسو ته دروند مېلمه ته او پوره صاحب څنګه یې په ډېر ښه یم سلطاني صاحب تاسو هم ښه واوسئ او زموږ غږ هم انشاءالله چې نن ښه در رسېږي. محمد ترکه صاحب چې زموږ ډېر پخوانی مشر اورېدونکی او دوست هم دی هغه ډېره موده بعد بیا هم خپرونه کې را سره ملګری شو او سلامونه یې لیکلي دي تاسو ته او موږ ته. نو محمد ترکه صاحب هرکلی درته وایو په خپرونه کې د ډېرې مودې بعد نه چې موږ سره خپرونه کې یو ځای شوي یاستئ ډېره زیاته مننه. فضل حکیم اندلیب صاحب لیکلي دي چې مشواڼي صاحب ته ووایه چې ته پخه تاسو په دې شکسته دغه هم د لاتینو حروفو په انګلیش کې مې لیکلی که غلطي وکړم نو بخښنه به کوی اندلیب صاحب بخښنه غواړم زه په پښتو کې لګیا یم خو چې رانه ګډوډ نه شي. مشواڼي صاحب ته ووایه چې پخه جنګول کې وي هغه یاست بل مشواڼي نو اوس خبره وایي ته هماغه وایي چې په جنګول کې وي په جنګول کې وایي هماغه مشواڼي صاحب یې که بل یې. نو اندلیب صاحب هم زما په خیال باندې چې دی ډېر ښکلی شاعر دی ما یې نوم اورېدلی دی ولې زما ورسره ملاقات به نه وي شوی ملګرتوب سوشل میډیا کې ممکن وي خو ښه شاعر دی الله دې خوشحاله لري. اندلیب صاحب د کمنټ کولو نه هم ډېرې زیاته مننه کوم. محمد اکبر سلطاني صاحب لیکلي چې دا خو هغه د هغې شپې مېلمه دی بلکل دا شپې مېلمه دی لکه ته چې دویم ځل راوستی وي او نو دغه شان یې زموږ دا مېلمه هم د دویم ځل اعزاز لري لکه ته د ویاړ ګوتم په برخه شوی دی.
دا ځل بیا راغی او زما به دا هیله وي زه د ټولو ملګرو نه هیله کوم چې هغه زمونږ تقریبا 2,500 شاعرانو نه زیاتو مرکې کړي دي د 2,500 زیات شاعران ادیبانو کې ډېر زیات ښه لیکوالان دي هغه شاعران چې د هغې د یو کال نه د مرکې زیات وخت شوی وي نو ما تورپیکۍ خور سره په دې باندې مشوره کړې ده چې موږ هغې ته بیا بلنه ورکړو دغه نورو نوي شاعرانو سره او ادیبانو سره یې معرفي کړو چې هغه یو کال یو نیم کال یا 2 کاله مخکې موږ سره مرکې کړي چې هغه دوباره موږ مرکې ورسره وي انجینر ظریف صافی صاحب چې دا ښه شاعر دی او لیکوال دی هغه هم په یورپ کې اوسېږي په اروپا کې دی لیکلي د ستوري راډیو تلویزیون قدرمنو چلوونکو نومیالی ټوله چې قدرمن مېلمه او پتپلو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې ډالۍ کوم د نننی پروګرام لکه د تل په شان یې ډېر خوندور او باکیفیت دی زموږ ادبي تنده پرې ماته شوه تاسو ته بشپړه روغتیا او لا بریالیتوبونه غواړم د لا نورو خپلو پروګرامونو او د پښتنو شاعرانو د نازولو هڅولو او پیاوړتیا په هیله د دومره ښکلي کمنټ نه مو ډېره زیاته مننه کوم انجینر ظریف صافی صاحب الله تعالی مو تل خوشحاله او سوکاله لره ژوندی اوسئ چې زموږ سره د کمنټ له لارې برخه اخلئ موږ هڅوئ انجینر ظریف صافی صاحب هم زموږ د خپرونې د مېلمه ویاړ لري موږ سره مېلمه شوی او الله دې خوشحاله لري خو کله کله هغسې ستونزې راپېښېږي کومه شپه باندې چې موږ سره انجینر ظریف صافی صاحب مېلمه وو موږ اعلان هم تېر کړی و په هغه شپه باندې موږ د افغانستان د خپلواکۍ ورځ مانځله او په هغه شپه باندې زما انټرنیټ بلکل خراب شو ختم شو نو بیا موږ خپرونه ونه شوه کولی په سبا باندې مو وکړله نو مولوي صاحب تاسو هم په دې باندې مه خفه کېږئ چې دا یوازې تاسو سره دا کار نه دی شوی هر چا سره کله کله کېږي که نه نو زه دغه نور کمنټونه دوستان زیات راغلي وو مشولي صاحب ملګري دغه م لولم بخښنې سره ما نه لږ جانې اخوا دې خوا شو تورپیکۍ قادري خو لیکلي دي چې دغه کمنټ یو همنشیني اورېدونکی ده که همیشنی او همیشني اورېدونکي ته زه بخښنه غواړم ځکه دا یو خو ګوره زما سترګې کمزوري دي بل لارې چې ما نه چشمې ورته ولګوه ډاکټر صاحب چشمې ولګوه چشمې مې لګولې دي خو لیپټاپ رانه لرې پروت دی او دا لیکل ډېر واړه واړه یي که نه نو زه پسې چې دا سر وګورم او دا کټ دا ورمېږي هم درد وکړي نو بعضې وخت کې ټکې وي نه من هغه رانه ګډوډ شي نو خلک وایي لکه دا سړی اوس څه کوي کله زمونږ کمنټونه غلط وایي کله څنګه کوي تورپیکۍ خور چې خفه نه شي کمنټ مې اوس سم کړ دغه کمنټ وایي یو همیشني اورېدونکي راته ولیکئ چې ستاسو سره شریک کړم زما سلامونه دي د ستوري راډیو تلویزیون ټولو لیدونکو اورېدونکو په ځانګړي ډول خوږژبې او موړژبې شاعر ښاغلي مشواني صاحب ته ورسېږي او بله خبره دا ده چې ډېر وخت وشو چې خپرونه کې د کمنټ د لارې شرکت نه شم کولی نه پوهېږم چې څه ستونزه به وي وسلام ستاسو ورور محمد الله عباس هو ولا محمد الله عباس زمونږ همیشنی اورېدونکی دی او ډېر ښه لیکوال دی الله دې خوشحاله لري نو موږ هیله لرو چې هغه هم یو شپه زمونږ د خپرونې رونق وګرځي موږ سره مېلمه واوسي نو محمد الله عباس صاحب هم ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو ګوره سره دی چې زمونږ سره کمنټ هم نه شي کولی د تورپیکۍ خور د لارې دې مونږ ته کمنټ راورسېده ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر مقتدر سروري یوسفزی صاحب دا هم راسره ملګری شوی دی دی هم د ډېرې مودې بعد ملګری شو مخکې به ډېر زر راته قوت کله کله سر راښکاره کړي لیکلي دي چې ښاغلی ډاکټر بصیر بیدار ستوری صاحب مشواڼی صاحب او ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم ډېر ښه چینل او ښه پروګرامونه خپروئ ښاد او آباد اوسئ ډاکټر صاحب تاسو ته هم سلامونه او نیکې هیلې او مننه مو کوم چې د کمنټ له لارې زموږ یادګیرنه کوئ زموږ حوصله افزایي کوئ کورم ودان او محمد غازي نوري صاحب دا خو راسره داسې سړی ملګری شو چې زموږ یار هم دی زموږ دوست هم دی ښه ژورنالست هم دی او لیکوال او شاعر هم دی نو محمد غازي نوري صاحب لیکلي سلامونه دواړو مشرانو سادات صاحب ترنم او تم یو ستوری صاحب نمبر ورکړه چې ترنم واورو بلکل ورکوم کمنټونه بره ځي نو دا کمنټونه زر لولم
نوري صاحب او خو د تعالی مننه کوم ډېره زیاته چې ګوره د سعادت صاحب له خاطره راغلی او قناع اخیستله یو ځل ما مخکې کتلی دا دویم ځل دی نو زه به تا دا ګیله لرم چې دا یارانه خو ځان له د مشواني صاحب سره مه کوه موږ سره هم لږه ساعت دا خو بیا زه سره ګپ ولګوو ټوکه مې وکړه الله دې خوشحاله کړه نوري صاحب ډېر غږ هم لري انشاءالله موږ سره یو ډکلمه هم دلته شته هغه به مو او ډېره زیاته مننه ساجد سیال صاحب ساجد ساحل صاحب لیکلي دي چې سلامونه ستوری صاحب مرکه ډېره خوندوره ده که دا غزل واوروي نو مننه به مو وي دلته وحشت دی ګام په ګام راځه چې ځو جانانه وینې تویېږي نو د قام راځه چې ځو جانانه نو بس دا مشوانی صاحب پوه شه او دغه ستا غزل پوه شه ساحل صاحب ساجد ساحل صاحب ورکلی هم درته وایو خپرونه کې هر کله راشي افضل خان لالا د عیدین لاندې بیا زمونږ دغه محترم دغه کړی دی زما په خیال باندې لیکلي دي مشوانی صاحب ته وایي هرکلی وایي دا ګوره مشوانی صاحب تا سره خاص مینه لري هر څوک چې دی دی به ته پېژنې راشي نو دی هم را پیدا کېږي دوی نه راځي او وایي چې مشواني صاحب وایي درې کتې لیکلي دي او اندلیب صاحب تلوین کې ډېره موده پس ولیده نو فضل حکیم اندلیب صاحب خو ما ورته وویل چې دغه دویم دی زما په خیال باندې چې اندلیب صاحب موږ سره په خپرونه کې د اول ځل لپاره ملګری شوی او کمنټ یې ما ولوسته نثار خلیل صاحب له ډېره زیاته مننه کوو هغه لیکلي دي السلام علیکم توری صاحب او تورپیکۍ خو ګران مېلمه ته وایي په خیر راغلی وایي نثار خلیل صاحب همیشه موږ سره د کمنټ د لارې پاک اخلي منندوی هم نثار خلیل صاحب هرکلی درته وایم انعام الله خان کونړیا صاحب چې دا هم زمونږ ډېر ګران دوست دی او دا همیشه زموږ سره برخه اخلي هغه لیکلي دي چې سلامونه ستوری لالا تاسو او ستاسو دین مېلمه ته خپرونه مو ورته مینه اورم ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله او سوکاله اوسئ انعام الله خان زمونږ ډېر قدرمن مشر زمونږ د سترګو تور ورته زه ووایم چې شیرین قیام صاحب زما د پتمنې همکارې د ژوند ملګری هم دی لیکلي دي چې شیرین قیام صاحب تا ګوره دومره مصروف سړی دی چې یو منټ یا یوه دقیقه وخت هم نه لري خو زمونږ د ډاډګرینو دپاره حتما کمنټ را سره شریکوي او برخه را سره اخلي لیکلي د ستوري راډیو تلویزیون دروند مشر بیدار ستوري صاحب او ستاسو دروند مېلمه مشواني صاحب ته توده او درانه سلامونه وړاندې کوم ستاسو ادبي هلې ځلې د ډېرو ستایلو وړ دي د روغتیا سره چوخ بریاوې مو غواړم قدرمن قیام صاحب ستاسو نه هم نړۍ مننه کوم او ممکن زمونږ هغه مېلمه چې دی زموږ قدرمن مېلمه مشوانی صاحب هم ستاسو دا کمنټ اورېدلی بیا به داخل کې جواب درکړم چې تاسو همیشه زمونږ حوصله افزایي کوئ ډاډګرنه راکوئ او موږ هم دغه ستاسو په دې خوږو خبرو باندې په دې ډاډګرنه باندې په دې کمنټونو باندې زمونږ دا خپرونې نور هم ښې کېږي او بهتره کېږي ځکه چې زموږ مېلمانه هم پرې اخلي دا خبره نیم سیر وخت اخلي او موږ یې پرې اخلو چې کمنټ ستاسو راشي ستاسو سره پکې ملاقات وشي نو خوشحالېږو الله مو خوشحاله لره غازي موري صاحب لیکلي ستوری صاحب پکې دا کمنټونه په دواړو ووایي نو ستړی کېږي به نه سعادت صاحب نه هم پکې مرسته وغواړه متاسفانه نوري صاحب زه نن یوازې دا کمنټونه زما قدرمنه همکاره تورپیکۍ قیام قادري اکثر هغه وایي زه ورته لږ دمه یم زه تکلیف هم لرم دا د زړه بیماري مې ده ستړی کېږم هم زر خو بس متاسفانه چې هغه نن په خپرونه کې را سره چې کله نه وي نو بیا زه مجبور یم چې زه دا پخپله ووایم او د هغوی نه شي ویلی را سره ځکه دی مېلمه دی او که چېرته په کمنټونو شروع وکړه ده نو خپرونه به دې پاتې بیا به بل ځای ته راوالي نو کمنټونو اجازه صرف ما ته ده او هغه ته نشته او دغه کمنټونه تورپیکۍ قیام خو لیکلي چې ښه راغلاست نو موږ بیا هم ټولو دوستانو ته ښه راغلاست وایو او ډېره زیاته مننه کوم چې د خپلو کمنټونو په لارې موږ سره برخه واخیستله نو تاسو پوه شئ او مشوانی صاحب او دغه کمنټونه ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ما خو د ټولو ملګرو کمنټونه واورېدله ساجد ساحل ویلي دي چې یاره د کم شعر یې ویلی دی چې یاره دا ووایه چې راځه چې ځو جانانه
او خورکې دا د ترنم خبره کړل غازي نوري صاحب نو د ټول ملګرو سلامونه ته وعلیکم السلام. فضل حکیم اندلیس ته دا خبره کوم چې یو شعر ته ډالې کوم چې رنگ می سوي لکه سکور دی ګوله زکه د ته ګورم، رنگ می سوي لکه سکور دی ګوله زکه د ته ګورم، ستا په سترګو کې مې کور دی ګوله زکه د ته ګورم. او یخه شپه د سلی ټوله ما به هر درته شوګیر کړه، یخه شپه د سلی ټوله ما به هر درته شوګیر کړه، اننګو کې د سرور دی ګوله زکه د ته ګورم، ته به لا پیشاپې وکم دغه یم چې راته ګورې، دا سعادت د غریب ورور دی ګوله زکه د ته ګورم. واه واه ډېره لا ډېر ښکلی امدلي صاحب همغه سعادت یم کوم چې تاسو هم د جندول کې اوسېږم همدلته یم او یو څه موده کېږي چې ترافیکي پېښه رامنې شوې ده، بیمار یم کور یم او دغه سعادت یم. باقي صاحب داسې ده چې د ترنم خبره ده نو که ستاسو اجازه دي د غازي نوري خفه نه شي دا ترنم به مته ډالۍ کړي نو څه وکړو د خورکۍ ته دا خو زمونږ د فکري خور دغه دی فرمایش دی دا به حتما پوره کې خو مخکې د ترنم نه زه یو کمنټ راغلی پوښتنه لري دا کمنټ خمر کې پوښتنه لري نه پوښتنه نه لرم پوښتنه وروسته به کوم پوښتنه وروسته کمنټ راغلی دا ډېر مهم سړی دی زه د دې کمنټ اطفال ولم دا سړی دی اسیر مشواڼي یوازې نه چې دا شاعر دی دا لیکوال دی دا د مشواڼي خوردار دی د زوی دی او د لیکلي او بالکل کورنۍ هم پښتو ژبې ته وایي د زړه مینې ورکړي دي او دا د مینې لایق دی. تاسو ټوله کورنۍ هم مشواڼي صاحب اسیر مشواڼي صاحب د دا د مینې لایق یاست ځکه چې تاسو یو ادب پروره کورنۍ یاست او په ادب دغه کې تاسو ټول راغون شوي یاست او هغې کې ژوند کوئ. نو مشواڼي صاحب اسیر مشواڼي صاحب هغه شخصیت دی چې دی جرنالست دی د شاعر هم دی د لیکوال هم دی او دی ډېر خوږ انسان دی. ما ورسره مخامخ لیدل نه دي شوي زما د فیسبوک د لارې ملګری دی او د ډېرې مودې نه ورسره تعلق په فیسبوک کې لرم نو د ده خوږې خوږې لیکنې زه ګورم د هغه شعرونه او کلامونه ګورم انشاءالله کوم ژوند و د ده سره به هم یو په بنډار جوړوو او دا سعادت مشواڼي صاحب دا په موږ باندې لږ کمزوری دی دا به ورته دغه کوم واسطه کوم دا سفارش په دې کوي راونې ته وکړه چې موږ د هغه د مرکې نه هم خوند واخلو زموږ اورېدونکي ته واخلي فالوورز هم ډېر زیات دي ماشاءالله کله درته وایو ډېره زیاته مننه. اوس تاسو کولی شئ ترنم وکړئ. که څه به داسې دا د ترنم نه مخکې خو د غزل یو څو شعرونه دي خوښېږي ستا مې دا مخمورې سترګې خوښېږي ستا مې دا مخمورې سترګې نه مې خوښېږي ګلې نورې سترګې زه دې په وخوړمه ګوره راته زه دې په وخوړمه ګوره راته قسم دی ستا دې سړې خورې سترګې او زما به ژوند داسې پیکه پیکه وي زما به ژوند داسې پیکه پیکه وي چې تر څو پورې در پورې سترګې ستا د حیا د سترګو زار شمه زه نه زما لږې نیغې سپورې سترګې پسې د قوایا ستا دې خوښې که نه ډاکټر صاحب پسې د قوایا ستا دې خوښې که نه د سعادت خان دې ټکې تورې سترګې د سعادت خان دې وي دا دې خوښې ټکې تورې سترګې او که نه ترنم کې غزل دی چې تو وکړه لږ نازونه یو غزل پې جوړوم تو وکړه لږ نازونه یو غزل پې جوړوم د ورورو قدمونه یو غزل پې جوړوم تو وکړه لږ نازونه یو غزل پې جوړوم تو وکړه لږ نازونه یو غزل پې جوړوم د ورورو قدمونه یو غزل پې جوړوم د ورورو قدمونه یو غزل پې جوړوم ته ډېر نازونه وکړه چې هر ناز غزل غزل شي ته ډېر نازونه وکړه چې هر ناز غزل غزل شي راوشین د اورونه یو غزل پې جوړوم راوشین د اورونه یو غزل پې جوړوم د ورورو قدمونه یو غزل پې جوړوم ته وکړه لږ نازونه یو غزل پې جوړوم ته وکړه لږ نازونه یو غزل پې جوړوم د ورورو قدمونه یو غزل پې جوړوم
پخکلو پستو سرو شونډو لږ وخاند شیرینې پخکلو پستو سرو شونډو لږ وخاند شیرینې په وکړه سو لوزونه یو غزل پې جوړوم ضرورو قدمونه یو غزل پې جوړوم ته وکړه لږ نازونه یو غزل پې جوړوم ضرورو قدمونه یو غزل پې جوړوم چې مینا کوي یاره د تهمت نه مه ډارېږه چې مینا کوي یاره د تهمت نه مه ډارېږه قبول که تهمتونه یو غزل پې جوړوم قبول که تهمتونه یو غزل پې جوړوم ضرورو قدمونه یو غزل پې جوړوم ته وکړه لږ نازونه یو غزل پې جوړوم ضرورو قدمونه یو غزل پې جوړوم ولاړ به یم ستا خوا کې ته بس دغه ادا وکړه ولاړ به یم ستا خوا کې ته بس دغه ادا وکړه کړه تاورانه لاسونه یو غزل پې جوړوم ضرورو قدمونه یو غزل پې جوړوم ضرورو قدمونه یو غزل پې جوړوم یقین او باور وکړه ستا سادات ته هم قبول دي یقین او باور وکړه ستا سادات ته هم قبول دي چې ستا وي ستمونه یو غزل پې جوړوم ضرورو قدمونه یو غزل پې جوړوم ته وکړه لږ نازونه یو غزل پې جوړوم ضرورو قدمونه یو غزل پې جوړوم. ډېر ښه ډېر اعلی ډېر خوند یې وکړ. دا خو واقعیت دی ولا ته په ترنم کې هم نقل لري دا مهارت لري عثماني صاحب ښه نه نو زه ښه دی چې ګوره اولادونه ځینې ناست دي څوک سره دغه نه کوي چې دا ته څه کوې په کومه لار روان یې دا خو ته نه وایې کله یاره ډاکټر صاحب په ځانه خونې کې ناست دي نو داسې ده چې هغه یو مې خوا کې دی بشر ځلاند او نور دوی پروګرام به اوري که نه فکر نه کوم چې څه فکر به کوي خو به هر حال شاعري ده نو شاعري ده که نه نو بس الله دې اولادونه هم خوشحاله لره تاسو دې هم خدای خوشحاله لري ژوند ته غواړو مشواڼی صاحب یو پوښتنه را بله را په یاد شوله د ستاسو د اولادونو سره نو که د خپلې کورنۍ په هکله باندې لږ شانې معلومات راکړئ چې مشواڼی صاحب څو اولادونه لري څو ودونه لري ژوند یې څنګه روان دی خوشحاله دی خفه دی څنګه او دا معلومات خو درنه کوم چې نور کورنۍ کې شاعران لرم نه لرم ولې نه دا خو ما مخکې په تعارف کې ستاسو ویلې دا لازمي خبره ده ما مخکې تاسو کړی ذکر کړی ډاکټر صاحب داسې ده چې زما شخصي پوښتنه تاسو وکړله زما دوه کور ودانې دي او د هغې نه زما 14 سلوات دی په هغې کې 15 زامن دي او 8 میلیونه دي خو زه په دې باندې ډېر ویاړ کوم چې زما په دغه 14 بچو کې 7 بچي حافظ قرآن دي ځکه چې ما په بچو باندې چې کوم په نارینو باندې په ماشومانو باندې کوم عالي تحصیلات کړي دي د دې نه مخکې دا ضروري ده چې هغې ته ما دیني زده کړه کړې تاسو وختي د اسیر مشاني خبره وکړم دا حافظ قرآن هم دی ښه دا خو ډېره ته ویاړ خبره ده ښه خبره ده زمونږ په کورنۍ کې ډاکټر صاحب که زه دا ویم چې یاره زما تره دی الله دې وبخي شمسون دغه مرحوم شمس الرحمن شمس صاحب دا زما تره دا یو ډېر ښه شاعر و بیا زمونږ بل تره و هغه هم یو ښه شاعر و امیر جان امیر ډېر یو ښه شاعر دی او خو داسې ده چې هغه هم وفات شوی دی بل زما کشر ورور دی عبدالمالک سالک چې دا یو عالم هم دی او دا په اقتصاد کې د عالي تحصیلات کړي دا هم شاعر دی د اسیر مشاني خبره خو تاسو وکړه چې دا یو خبریال دی او د په ژورنالیزم کې او په شریعتو کې خپل عالي تحصیلات کړي دي د دې نه علاوه زما بل بچی چې دی بشر ځلاند دی د عبدالولي خان پوهنتون نه په چاپریال ساتنه کې چې دی هغه عالي تحصیلات کړي دي او زما بچی چې دی بل ساجد ساحل چې دی دا هم شاعر دی لکه وختي یو تاسو ته یو کمنټ کړی چې ده ته ووایه چې غالبا چې راځه چې زه جانانه نو دا هم شاعر او لیکوال دی د دې نه علاوه ډاکټر صاحب زما یو ماما دی مولوي روز محمد دا هم شاعر او لیکوال و د 3 کتاب هم لیکلي دي د شاهین وحدت او څو نور کتابونه هغه هم لیکلي دي د وحدت غونچه
او د دې نه علاوه زما یو بل ترور سرور خان سرور دام دی خو بل دغه خبره دار چې زما محترم مور چې دا د ټپې لیکي او ټپې جوړي زه سره ناس هغه عمر چې تقریبا څه د لسه کارو نه بره دی خو اوس ماشاءالله دغه ذهن برابر دی او هغه غزل خو نشي لیکلی بلکې هغه ډېرې ښې ټپې وي او مطلب ډېرې ما لیکلي هم د هغې نه او عجیبه ټپې وي نو هغه هم ټپې لیکي او وایي ډېر ښه دا مشوره صاحب داسې زه خبر شوی یم چې تاسو فلمي نړۍ ته هم یو قدم ایښی و بیا پکې غیاب شوی دغه کیسه که راڅه لږ شي کې چې فلم ته په څه شي دغه باندې تللی وې او د دې نه دې دا کورنۍ هم خبره ده که نه چې تا د فلم د هیرو شوق هم کړی که نه یاره ډاکټر صاحب ته ډېر کمالي سړی هغه زګونه ته ګوتې ور وړې چې زما بچي مې د خبره بالکل ډاکټر صاحب دا ډېر کلونه بالکل ډاکټر صاحب ډېر کلونه پخوا چې دی کله چې د فلمي نړۍ یو خاص مقام او شهرت درلودو نو په هغه مهال کې زه په اسلام آباد او زه په اصل کې لاهور کې وم او د فلمونو اداکارانو سره وم په هغه وخت کې بدر منیر ژوندی و نعمت سرحدي ژوندی و هغوی په ځوانۍ کې وو نو ما د دغه فلمونو د اداکارانو سره زه پاتې شوی یم او ما د دغو فلمونو د اداکارانو سره د دغو سره ما مختلفې مرکې کړي دي چې ځینې مرکې په هېواد اخبار کې او په ایرو کې پټ لاري نو د ډاکټر صاحب په دې هېواد اخبار په هغه وخت کې د هفتوار اخبار نو په هغه کې د دغه فنکارانو سره به ما مرکې کولې او په ایرو کې پټ لارونه زما کالم و نو د دې عنوان لاندې به د هغوی سره ما مرکې چاپ کولې لکه جمیلا جان عمرزی شو دا د پښتو هنرمندان شو ظفرعلي نوخاري یا داسې نور چې څونه زمونږ زرشاد دلي دي څونه چې د پښتو فنکاران دي نو دغه سره زما مرکې وي د هغوی سره وي خو لکه دا به بیا ما چاپ کولې خو بیا داسې وه تاسو ته ما ذکر وکړو چې زه د یو علمي خاندان سره زما تعلق و زما پلار کې عالم و زما نیکه عالم و مولوي محمد طاهر مولوي ثواب جان هجران دا زما نیکونه وو هغوی عالم و ما په خپله ډاکټر صاحب چې دی تاسو ته ما دا ذکر نه دی کړی خو ما په خپله باندې هم دیني زده کړه کړې ده او ما دیني زده کړه چې وا دا ما کړې ده په خپل کلي کې اول چې دی ما د خپل والد صاحب نه دیني علوم زده کړه بیا ما د خپل کلي د مولانا سید هاشم صاحب نه دیني زده کړه کړې ده زما په هغې کې مولانا عبدالوکیل صاحب مولانا سید هاشم صاحب دا ما استادانو نو د دې نه علاوه بیا ما په مردان تفهیم القرآن کې د مولانا جوهر رحمان صاحب نه زه به دا یم چې ما هلته علم کړی دی او چې کله زما د مکتب او د سکول دوران و نو ما به هم په سرانۍ غونډه کې په اجتماعي توګه باندې د قرآن ترجمه کوله نو داسې ده چې ما اسلامي علوم کړي وو او ما سره الحمدلله ما اسلامیاتو کې کوم تعلیم زده کړم کړي دي نو ما نه غوښتل چې یاره په دغه نړۍ کې پاتې شم نو بیا د هغې سره ما خدای پاماني وکړه او هلته چې ما څه کول یا د پښتو فلمونه کتلي یا د هغې املا تاسو باور وکړئ چې ما دا هم چاته احساس نه دی کړی چې یاره په فلم کې هدایتکار او یا د هغه سره د یو اصلاح کوونکي په دغه باندې زما نوم راشي نو ما دا کار البته بچیان مې وي هغه زما زاړه عکسونه راواخلي نو هغې حیران شي چې د ما پلار د بدر منیر سره څه کوي دا زما پلار د نعمت سرحدي سره څه کوي دا زما پلار د نورو فنکارانو سره څه کوي نو دا خبره ما نه پټه ساتلې ده او بالکل دا صحیح خبره ده نو داسې معلومېږي بچیان دې اوس هم خبر شولو نو چې زموږ پلار بس خبر به رامانه کړي ډاکټر صاحب بالکل هو که نه نو دا خبره ده چې اولادونه د پلار دغه کوم او ډاکټر صاحب دا سره ته وایه چې زما د چا تا خو وختي ذکر وکړو چې د ګڼو کتابونو لیکوال دی که نه دونه ډېر خو هم نه دي خو لکه غواړم چې یاره لکه تاسو زه یم چې زما څونه چاپ کتابونه دي که اجازت وي مهرباني دا پوښتنه به ما کوله ځکه ما سره زه چې تاسو په ذهن کې د خپل وار باندې به وکړو خپل وار به انشاءالله تاسو دغه د شعر په باره کې هم دا د شعر دنیا ته تاسو مخکې موږ سره خبرې شریک کړل چې څنګه راغلی یو کتاب هم پکې کېوسه نو د شاعرۍ په باره کې هم ته د شاعري چې ده هغه خلک وایي چې دا یو الهامي کیفیت دی او دغه دی ستاسو دا شعر څه جدا رنګ او انداز لري چې د دې وجه څه ده یو په دې باره کې لږ معلومات راکړه او یو مو دغه چاپ اثار چې دي دغه چاپ شوي اثار او ناچاپ اثار په دې کې معلومات ډاکټر صاحب دا تاسو سمه خبره وکړه دا خو یو شاعري چې دا خو یو سپیشل حقیقت دی چې شاعري چې دا الهام دی او شاعري چې دا
دا د انسان په واک کې نشته. خو زما شاعري چې دا تاسو ته بدله ښکاري دي اصل لامل څه دی ستاسو مقصد دا دی که دا صحیح خبره ده. زه ډاکټر صاحب زه تل یو ملي احساس لرم، خپل درد او سړکه چې کوم دی زه دا شعرونه چې دي دا زما اصل کې زما درد دی او زما ملي احساس دی، دا زما سړکې دي او دغه زه شعر لیکلو ته مجبوره کړی یم. او دا هم منم چې د شعر ژبه چې دا زما هغه شانې ژبه به نه وي ډاکټر صاحب چې کوم احساس ما سره دی نو زما دا احساس به داسې دی چې دا به کمزوری احساسي، دا به هغه شانتې نه وي چې لکه یو شعر ته هغه شانې قالب یا هغه شانې لفظونه تورې زه پیدا کړم چې د خپل زړه هغه بړاس زه مینهوالو ته په هغه شکل کې پیش کړم چې څنګه زما احساس ما سکون دی او څنګه زما زړه غواړي هغه شانې نشم کولی ځکه چې هغه لفظونه ما تر اوسه پورې نه دي پیدا کړي. خو بیا هم ډاکټر صاحب ما خبره دا کوله چې زما ډاکټر صاحب ما خبره نه ده ختمه کړې. ما ډاکټر صاحب داسې ده زما شاعري داسې ده لکه زه به تاسو ته یو مثال درکړم. زما دا کال کې ډاکټر صاحب 360 ورځې که نه او دا 360 ورځې په ما باندې داسې خاطرې راځي چې زه وغواړم زه د ورځې 2-3 شعرونه ولیکم. لکه ډاکټر صاحب یو ځل زه بهر راووتلم نو ما ماشومان په کباړ کې ولیدل نو هغه داسې ده چې حیران ورته ولاړ یم په سور اور ستی ستی شم، حیران ورته ولاړ یم په سور اور ستی ستی شم، تنچي تنچي بچي چې مې کباړ راټولوي نو اسمان ورانه لري ځمکه کلکه وي څه وکم او لمبه شم په غرمو چې د هاړ راټولوي. نو دا د دې پوښتنې سره یو بله پوښتنه چې ما غوښتل چې زه یو کوم هغه د سلطاني صاحب پوښتنه ده یو څوک څنګه کولی شي چې شاعر شي. نو دې پوښتنې ته سلطاني صاحب چې څوک څنګه کولی شي چې شاعر شي. سلطاني صاحب ته زه دا وایم چې دا شاعري داسې نه ده، د شاعري چې کوم دا الهام دی او دا بالکل دا یو لکه وایي چې الشعراء تلاميذ الرحمن، شاعران د الله شاګردان دي. خو زه به دا وایم چې یو انسان چې کله د انسان سره یو درد ملګری شي. بل ډاکټر صاحب اکثر خلک په دې فکر کې دي چې یاره یو شاعر سړی چې کله په ټولنه کې د شاعر نوم معرفي کړی شي نو خلک د یو عشق او عاشقي او مینتوب دغه طرف ته دي چې دا به عاشقي کې دي. خو دا ضروري نه ده د شاعر دپاره چې خامخا انسان دی عاشق یا د شخصي مینه ولري. نو دا زه په دې عقیده یم ډاکټر صاحب چېرې یو انسان ضروري نه ده چې هغې له د لفظونه ورته راشي. زه یم چې د انسان د ړنه یو درد راوځي یو آه پیغام راوځي دا شعر دی او دا اکثره چې د انسان دردمن شي وکړېږي نو شاعر جوړېدی شي. او ځکه خو زموږ په افغاني ټولنه کې شاعران ډېر دي. دا اصل ده که هغه درد د مینې نه وي که هغه د هجران نه وي که هغه درد د بېکورۍ نه وي که هغه د مسافرۍ نه وي که هغه د مجبورۍ نه وي نو چې دا غمونه دردونه په چا باندې راشي د انسان سره د خپل بړاس د یفتو لپاره بله لاره نه وي سوا د شعر نه نو هغه شعر لیکلو ته مجبوره شي. نو زه بیا زه سره اتفاق کوم ستا د دې خبرې سره نیمچه کوم ځکه چې شاعري خو زما په خیال باندې چې مخکې مو تاسو خپله په دې باندې راغه وکړه چې دا یو الهامي دغه دی ورکړه ده چې الله تعالی یې چاته ورکوي او هغه الهامي کیفیت پرې راشي نو شعر هغه کوي. نو بیا خو داسې نه چې سړي ته درد رسېږي هر سړی خو بیا شاعر کېدی نه شي که بله ده که نه ډاکټر صاحب زه تاسو دا وایم چې لکه دا سمه خبره ده چې شاعري الهام دی. خو که زه تا ته اوس وایم زه تا ته بېلګې بیانې کړم زه تا ته شعرونه وایم نو زما په داسې ورځ راغلې ده چې په ما په ورځ کې 100 شعرونه مې لیکلي دي. نو که دا فرض کړه موږ خامخا الهام وګڼو خامخا د الهام بیا پکار دا و چې ما د ورځې 50 شعرونه نه لیکلی. یا خو دغه 50 شعرونو الهام په تا کېږي ځکه ته لیکي چې نه خو هر سړی دې ولیکي عام سړی خو یې نه شي لیکلی پوه شولې. عام سړی چې هغه شاعر نه وي د شعر هغه دغه پکې جذب پکې نه وي نو په هغه باندې الهام ونه شي او مثال بیا ټوله ورځ قلم لاس کې راواخلي او څوک وایي چې زه شعر لیکم نو دا په ډېره اصل کې ډاکټر صاحب ما چې څونه شاعري کړې ده که نه زما د هر شعر شاته یوه قصه موجوده ده یو پس منظر موجود دی که نه. نو لکه زه به تا ته دا ویم چې زما یو شعر دی چې سوالګره پیغله دا هغه باندې که تاسو زما نه به وپوښتل زه به تاسو په دې پوه کړم چې یاره د دې سوالګرې پیغلې شاته څه کیفیت پروت دی یا زما د هر شعر شاته څه کیفیت پروت دی نو هغه بالکل ما سره شته. زه داسې څه وینم نو بیا هغه نه شعر جوړ شي. نو شعر به یو که نه به خو زه فکر کوم چې دا شعر دی او دا ستاسو خپل احساس دی ژوندی احساس دی. مشواڼی صاحب زموږ سره بیا وخت کم پاتې کېږي نو ځینې کمنټونه دي هغه چې رانه پاتې نه شي هغه هم در سره شریکوم او بیا راځو یوه تکلمه چې هغه ما سره پرته ده او غواړو تاسو ته ډالۍ کړو هغه به هم سره شي. او ډاکټر صاحب د دې نه مخکې تاسو پوښتنه ما نه وکړله زه په لنډه توګه تا ته ویم چې زما اووه کتابونه چاپ دي
اولمبیا کتاب کې هغه زما سپوږمۍ په ترګمۍ کې دی چې هغه تقریبا د نن شپږ کاله یا 30 کاله مخکې کتاب شوی دی. دا وخت د 14 کلنو ما سو زما چاپ کتاب دی، ګلالي ماشومان ته زما چاپ کتاب دی، صاف ناز زما چاپ کتاب دی، صندلي زما چاپ کتاب دی، او لکه مطلب زما و کتابونه او د دې نه علاوه زما یو واته کتاب به چاپ پاتې دي. ډېر ښه. په دې کې نثر کتابونه شته؟ نثر پکې ډاکټر صاحب یو دی د صندلي په نوم باندې چې دا نثر کتاب دی، او یو نثر کتاب زما بې چاپه دی مجبوري او بیکوري. دغه نثر مې لیکلی دی، افسانې د قصې دي، دغه لا بې چاپه دی، خو یو صندلي چې دی دا نثر دی. ډېر ښه. دغه دوه درې کمنټ دي. امین مشواڼی هغې زما په خیال باندې ستا وراره دی، هغه لیکلي چې تره جانه وایي صحت درته غواړم، خو ترنم ډېر مزېدار و. نو بس مننه، خوشحاله اوسې مشواڼی صاحب، امین مشواڼی صاحب چې موږ سره دې برخه واخیستله د خپل تره د وجې نه. بس موږ هم خوشحاله کړو. نجیب الله هوتک صاحب را سره ملګری شوی دی، ده را سره یو شعر یا یو کلام یو یوځای کړی دی، خو زه بښنه غواړم. لیکلي چې دوراني ستا انتظار کې چې مړې مې اوس ګوره دلته ما ته دا ټول توري چې د یو بل کې نښتې ښکاري. اوس به راته مشواڼی صاحب هم غوسه چې تا ته د خلکو شعرونه ولې دغه کې خراب. فکر کوم ډاکټر صاحب چې دا د پښتو په انګلیسي کې هم لیکي که نه، دغه یوه ستونزه ده. نه نه، دغه هم دا خو دا په پښتو ده، خو دا ما ته دا دغه داسې ښکاري شعر یا دغه کلام لکه نثر چې زه لولم که نه، خپل انداز وي نو هغه په دې کې ما ته نه ښکاري. ټول توري سره یو بل کې نښتي ننوتي، نو که زه یې لولم نو حتما به پکې څه راځي. زه بښنه غواړم د دې نه چې زه د موبایل نه دا نه وایم، ما د لپټاپ نه وایم، ما ته پکې دغه کېږي. هوتک صاحب په ډېرې بښنې سره نو ستاسو دغه شعر نشم ویلی. بیا به هم زه کوشش وکړم که دا ستاسو کمنټ وي. مړو مړو اوښکو مې په تا پسې وژړلې شمې، ټوپېکۍ ما پس نه پوهېدم، دا نه پوهېدم چې څه لیکلي. زه په ډېره بښنه غواړم. امین مشواڼي لیکلي چې ډېر ماشوم وم او چې ما تر به رانه وایي قلم وغوښته وویل چې شعر لیکم. خوا کې به یې ناست وم، غزل دا و چې هغه خالي کنډۍ کې به کوله موچیندرو وه، نو که چېرته ورته یاد وي دا سره شریک کړي. زه که ستاسو اجازه وي، ستاسو خوښه وي، دغه سره شریکوم دا کلمات چې واورو. موږ سره یو دوه کلمې دي، ستاسو اجازه وي مشواڼی صاحب دا کلمه واورو. بلکل صاحب، زموږ اجازه ده. خوږ ژبی شاعر ښاغلی سعادت مشواڼی وایي چې راشه وګوره خوږ خوږ مې هر اندام دی، راشه وګوره خوږ خوږ مې هر اندام دی، او هر حاکم را کړی ډک د زهر و جام دی، هر حاکم را کړی ډک د زهر و جام دی، او شتمني مې ټوله لوټ شوه په ملکونو، شتمني مې ټوله لوټ شوه په ملکونو، ته به وایې ګوندې دا چرته نیلام دی، ته به وایې ګوندې دا چرته نیلام دی، او د دردمان په ځای د زهرو ګوټې راکړ، د دردمان په ځای د زهرو ګوټې راکړ، د جانان دغه نادودو ته دې پام دی، د جانان دغه نادودو ته دې پام دی، ما چې سوځي ما چې وژني ما چې لوټي، ما چې سوځي ما چې وژني ما چې لوټي، پریم پوهه چې لالی د بل غلام دی، پریم پوهه چې لالی د بل غلام دی، خود به مرمه خود به ژاړم خود به سوځم، خود به مرمه خود به ژاړم خود به سوځم، د غفلت په خوب ویده
چې زما قام دی د غفلت د خوب ویده چې زما قام دی ستا د امن ستا د خیر کوم سوالونه ستا د امن ستا د خیر کوم سوالونه که رکوع ده که سجده ده که قیام دی که رکوع ده که سجده ده که قیام دی او امن 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 د سعادت ټولې نړۍ ته دا پیغام دی د سعادت ټولې نړۍ ته دا پیغام دی او راشه وګوره خوږ خوږ مې هر اندام دی هر حاکم راکړی ډک د زهرو جام دی هر حاکم راکړی ډک د زهرو جام دی غزل لې واورېده مشوالی صاحب خدای دې وکړي چې ستاسو خوښ شوی وي د قدرمنو اورېدونکو هم خوښ شوی وي زمونږ سره نور څه نه وي موږ وایو کوشش کوو چې خپلو مېلمنو ته هغه چې هغه دغه خو ورته نشو رسولی په انلاین شکل باندې نو بس هغه یو ډالۍ ورته ورکړو ځکه چې زموږ اواز ستا غوندې د ترنم لپاره هم نه دی نو خدای دې وکړي چې خوښ شوي وي نو ډاکټر صاحب ډېر خوند یې وکړو ماشاءالله ډېر ښه څه دي وایي بس یو خوښ شوی دي نو دا زموږ سره یو دوه کمنټه نور راغلي دي چې هغه هم ولمه زبیر علیل صاحب لیکلي دي سلام تاسو ته ستاسو قدرمن مېلمه ته دا کتابونه چې وایي چاپ شوي دي او تاسو ورباندې ډېر زحمتونه ایستلي دي او لکه ستا په شان نور قدرمن لیکوالان شاعران کتابونه لیکي خو فکر کوم چې د اقتصادي پلو نه یعنې د خرڅونو بازار نه لري لوستونکي نه لري آیا دا ستاسو د لیکوالو او شاعرانو لپاره بخښنه غواړم یو ناامیدي ده او نه ده وایي که نه ناامیدي نه ده وایي دا یو پوښتنه کړې ده او دا حقیقت هم دی زبیر عیل صاحب زموږ ډېر پخوانی همکار دی د اورېدونکی هم دی د خپرونو ډېره موده بعد دم تشریف راوړه نه پوهېږم لږ د ځنډ نه وروسته هرکلی درته وایم راحیل صاحب او پوښتنې جواب به مې انشاءالله دغه درکړي د مشواڼی صاحب درکړي مشواڼي صاحب امیر مشواڼي لیکلي چې دا غزل به راته وایي د چنډرو والا نو حتما بیا درته وایي سروري صاحب لیکلي چې زه کله د طب پوهنځي کې وم زموږ هاسټل په پولیتخنیک کې وو دا چې زما د موسیقۍ سره ډېره مینه وه خدای بخلي سنګر به په پولیتخنیک کې وایي کنسرت درلوده زه هم میده میده وایي د سټیج خواته لاړم او په سټیج ورسره کېناستم یو اضافي چمبه پرته وه وایي هغه مې راواخیسته او د احمد ظاهر سندرو سره مې وایي ورو ورو هله پلونه دی که چېرې کبابونه مې وخوړه وایي پلونه او کبابونه مې وخوړه او دغه سندره مې وویله هغه مې وویل د احمد ظاهر هم په دې جرات وایي ډېر خوښ شو او مې 1000 افغانۍ راکړې ویې ویل محصلې ما ویلې چې هو نو په موږ دې حق دی نو بس سروري صاحب دا خو ښه خبره ده چې ګوره تا د داسې یو شخصیت د لاسه 1000 روپۍ اخیستې دي چې د هغې به خلک هسې دیدن له ورتلل د احمد ظاهر ډېر یو نومیالی سندرغاړی و د افغانستان په هغه کې ډېر نوم لره البته د پښتو سندرې ډېر کمې ویلې دي خو اواز او غږ یې ډېر خوږ او په خلکو باندې په همدغه وجه باندې ګران و پلار یې صدر اعظم و ډاکټر ظاهر او هغه هم د سندرغاړی او ډېر محبوب سندرغاړی بیا وفات شه الله دې وبخښي نو دغه کمنټونه وو ته وله جواب ورکړه بیا به دغه اخري پوښتنې وکړو او دا خپلونه به ورو ورو راغونډوو نو فکر کوم ډاکټر صاحب چې موږ سره 2 دقیقې وخت پاتې دی په دې کې خو نه د ملګرو فرمایش پوره کېږي چې امین مشاڼی وایي چې د چندرو شروع وایه یا بل ملګری وایي چې ته راځه چې زه جانانو ووایه خو به هر حال زه به په دې شعر باندې د ملګرو نه رخصت به واخلو چې راځئ چې کینو یو ټغر ته در په در پوښتنو راځئ چې کینو یو ټغر ته در په در پوښتنو ګنې ورکېږو درته وایم لر وبر پوښتنو او وګورئ نور قومونه وختل سپوږمۍ ته بره او موږ په ځمکه د ستګ زده نه کو هنر پوښتنو
مونږ په ځمکه د تګ زده نه کړه هنر زده نه کړو هنر پښتنه. والا او دا حقیقت هم دی. نو مشواڼی صاحب ډېره زیاته مننه درنه کوو. الله تعالی دې دله نور هم عزت درکړي. یو دوه پوښتنې وي چې هغه په اخره کې راته جواب کا. بس نن سبا تاسو څه کاروبار کوئ او بل لاره چې دغه د یونایټډ نیشن یا دغه د یونیسیار او ملل متحد سره تاسو هم ما اورېدلي چې تاسو هغه سره هم همکاري کوئ. په کومو برخو کې کوئ د افغانانو لپاره؟ ډاکټر صاحب بالکل نن سبا بلکې زما تقریبا 20 کاله وشي چې زه په دې 20 کاله کې زه په مختلفو دندو پاتې شوی خو نن سبا چې زه د دیر او چترال د افغان مهاجرینو د یو فوکل پرسن په صفت باندې کار کوم. بل لري چې ما د ملل متحد لپاره ډیر خدمات کړي دي. ما کوم چې عالمي ورځې دي عالمي نړیوال ورځ هغه لپاره ما مختلفو ډرامې کړي دي سټیج ډرامې کړي دي ما مختلف لیکونه کړي دي. بلکې دا ویاړ ګڼم چې ماته د ملل متحد د خانه او ماته د افغان کمشنرۍ د خانه هغه منې ستاین لیکونه او ماته ایوارډونه ملاوي شوي دي. نو یو خبره ده بالکل. نو بس هڅې مو د ستایلو دي او زیار او هڅې مو د قدر دي. الله مو خوشحاله لره. انشاءالله که ژوند بیا به راسره یو په بل یو داسې ادبي بنډار کې ملګري کېږئ خپل احساسات خپل اشعار او خپل خوږې خبرې به راسره یو ځل بیا شریکوئ. نو زموږ د خپرونې وخت دا اجازه راکوي چې بس ډېره اوږده کړو. نو په دې حساب باندې که اخري کوم پیغام لري او څه ویل لري او هغه زموږ د قدرمنو اورېدونکو سره شریک کا. زموږ په باره کې زموږ د دې چینل په باره کې یا د عموما څه ویل دغه دې په زړه کې هغه میکروفون ستا په اختیار کې دی او چینل هم په اختیار کې دی. مهرباني ډاکټر صاحب الله هم کامیاب کا. دا خو د پښتو د ودې لپاره یو غټ ګام دی سوري رادیو تلویزیون او ما یو څه پیغام ورکول غواړم. داسې ده چې زړه مې غټ ارمان دی چې یاره زمونږ ولس چې دی څه چې کېږي دا د ناپوهۍ نه کېږي چې کاش کې زمونږ زلمې کول او خاص کر نارینه زنانه دا په علم باندې په ګاڼه باندې سمبال شي. او بله ضروري خبره دا ګڼم چې داسې کتابونه زمونږ په پښتو ادب کې شته چې په هغې کې 1100 شاعران چې دی د هغوی د شاعرانو تذکرې دي. نو که چېرته موږ په پښتو په ادیبانو په شاعرانو باندې دغه کومه چې د ډالۍ مالي قشتې ختمې کوي که چېرته موږ شاعران وغواړو نو موږ به د یو شاعر کتاب چې دی هغه په 1000 ټوکو کې چاپ کېږي په 1100 ټوکو کې چاپ کېږي. که موږ د شاعرانو کتابونه واخلو نو شاعر حاصل زدایي به وشي. دا مې یو پیغام دی شاعرانو ته چې دا د ډالو مالو قصې ختمې کوي بلکې تاسو شاعرانو باندې مې د هغه کې د چا خپل شاعر ده. بالکل مخکې راهیل صاحب همدا پوښتنه کړې وه بالکل چې دا بلا شاعران پیسې ورکړي کتاب چاپ کړي زحمت پرې وباسي بیا مفت ځي او یا فرض مثال څوک یې نه اخلي په پیسو باندې نه اخلي نو دا وایي ناامیدي. نو دا تاسو خبره ذکر وکړو نو صحیح ده سړي ته حتما ناامیدي پیدا کېږي. د راهیل صاحب هغه خبرې ته تاسو دا خبره مهر هم پرې ولګو. الله خوشحاله لره. په دې پای کې زه د غازي نوري صاحب په غږ باندې د مشواڼي صاحب د سعادت مشواڼي صاحب کلام شریکوم او د ټولو دوستانو نه چې موږ سره د کمنټ د لارې برخه واخیسته موږ یې واورېدو نو موږ یې تر دې ته مو برداشت کړو. د زړه د تله مننه کوم او انشاءالله په راتلونکي خپرونه کې به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغه وخته پورې درنه اجازه وغواړم ښه شپه ولرئ ښاد آباد او ودان اوسئ. شپه مو په خیر. کور مو ودان. ویلی نشو غزل شاعر سعادت مشواڼی. زمانه چې خبر شوه غلی غلی ژړېده زمانه چې خبر شوه غلی غلی ژړېده هغه په ژړا سر شوه غلی غلی ژړېده وطن د پښتنو چاته هیڅ ویلی نشو وطن د پښتنو چاته هیڅ ویلی نشو په چل باندې بهر شوه غلی غلی ژړېده هیڅ چاته یې څه نه ویل تکه زیړه ګرځېدله
هیڅ چاته یې څه نه ویل، تکه زیړه ګرځېدله، هغه خوږ په ځیګر شوه، غلې غلې ژړېده. یو چاته ورنږدې شوه چې په مړو که ژوندی وي. خدایا یو چاته ورنږدې شوه چې به مړ او که ژوندی وي، او تر او تر او تر شوه، غلې غلې ژړېده. په کلي کې مې ولیده هغه مزه یې نه وه، په کلي کې مې ولیده هغه مزه یې نه وه، ګل پاڼه مې کسکر شوه، غلې غلې ژړېده. په خوب کې یې نارې کړې چې ساداته رب دې جوړ کا. په خوب کې یې نارې کړې چې ساداته رب دې جوړ کړه، د مور سره په شر شوه، غلې غلې ژړېده. د مور سره په شر شوه، غلې غلې ژړېده. د مور سره په شر شوه، غلې غلې ژړېده.